همدا وجه ده چې په یخنۍ کې خلکو ته د فالج اټیک هم زیات شي. تاسو به ګورئ په خاندان کې د فالج بیماری په یخنیانو په میاشتو کې ډیره زیاته شي، او همدا وجه ده چې د هارت اټیک مسله هم په یخنیانو کې زیاته شي. په یخنۍ کې اکثر د خلکو نارمل بلډ پریشر چې کوم هغه فرض کړه د بلډ پریشر بیماران وي او هغه یو دوی د هغې دپاره استعمالي او بلډ پریشر په هغه دوی او په هغه پرهیز باندې ټیک روان وي. خو اچانک چې د یخنۍ موسم شروع شي او یخنۍ زیاتې شي نو دوی بلډ پریشر هم ورسره زیات شي. نو هغوی په دې شک کې پریوځي چې دا پته ورته نه وي چې یاره ګینې زما بلډ پریشر د بیماري شدت اختیار کو دا زیاته شوله. نو داسې هیڅکله هم نه ده. په یخنۍ کې 3 داسې وجې دي چې ستا بلډ پریشر چې کوم نارملی ټیک را روان و هغه به د یخنۍ په میاشتو کې وقتي طور پر سیوا کیږي. یو په هغې کې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې یخنۍ سره د انسان د جسم رګونه تنګیږي. همدغه وجه ده چې چلبلینس چې څه ته وایي دا ګوتو دا چې کوم د غټې ګوتې دي دا سره شي په یخنۍ کې چې ستا رګونه تنګ شي نو چې کوم د وینه پکې روانه ده د هغې پریشر به ورسره زیاتیږي. دویم په یخنۍ کې ګرځېدل نقل و حرکت کم شي، خلک اکثر بار د نوځي ګرمو کمرو کې کورونو کې ناست وي. او دریم دا چې د اوبو اخیستل هم کم شي، تنده نه وي، خلک اوبه نه اخلي. نو دې 3 وانو شیزونو سره ستا بلډ پریشر وقتي طور پر د یخنۍ په میاشتو کې زیات شي. نو صرف په دې کې احتیاط پکار دی چې هغه وخت سره دوی کې لږ شان تبدیلي، لږ شان ګرځېدل شروع کېدل او اوبه اخیستل دا لازم شي. بیا چې کله د یخنۍ موسم تیر شي نو واپس ستا بلډ پریشر هم ټیک شي او ته خپل نارمل چې کوم دوی ته استعمالوله ته واپس هغې ته راتلی شي. همدا وجه ده چې په یخنۍ کې خلکو ته د فالج اټیک هم زیات شي. تاسو به ګورئ په خاندان کې د فالج بیماری په یخنیانو په میاشتو کې ډیره زیاته شي، او همدا وجه ده چې د هارت اټیک مسله هم په یخنیانو کې زیاته شي. اکثر د هارت اټیک مریضان یا د زړه چې کوم معلوم بیماران وي د شپې اوده شي، سحر چې ورته اواز کوي نو هغه وفات شوي وي، هغوی ته هارت اټیک شوي وي او په هغې کې وفات شوي وي. د سحرې چې دا کم ټایم دی دا د انسان د جسم دپاره قدرتي د یو سټرس یعنې د یو مقابلې وخت دی. نو په دې کې ستا څومره هم چې سټرس هارمونز دي لکه چې کم تا د یو مشکل وخت نه د سخت وخت نه روباسي هغه په وینه کې ریلیز کیږي، او دویم دا په سحر کې یخني هم سیوا شي. نو دا ټولې مسلې په سحر کې ځکه خلکو ته کیږي. نو تاسو د دې نه مه پریشانه کیږئ، دا یو نارمل د وقتي موسم خبره ده. څنګه چې موسم بدل شي ستاسو دا مسله به هم ورسره حل شي.